وی چا چې ګناهونه کړي دي ځانونه یې تباه کړي دي په ګناهونو کې د حد نه وړېدلي دي که دا آیت ما په دې ځای باندې ودرو که نه وبه یېرېږي یالله خو زما خو 50 کاله عمر دی د اوسې پورې ممنوز په جومات کې نه دی کړی ته مه وبخې بلکې الله خو دعوت ورکوي ټول انسانیت ته وی راواپس شي دروازه کولاو ده که دا ګناهونه دي د دریاب د دې زګونو په شان ومي که نه دومره ګناهونه دي کړي بیا دلم الله دعوت درکوي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وای پیغمبره زما هغه بندګانو ته چې د ځانونو سره ظلمونه کړي دي وای هغه بندګانو ته چې ځانونو سره سم ظلم کړی دی اسرفوا على انفسهم په ګناهونو کې د حد نه وړېدلي دي که دا آیت ما په دې ځای باندې ودرو که نه وبه یېرېږي یاره کیدای شي دې نه بعد الله ویلي چې تباه دي دا خلک قرآن بند که مخکې مه وایه زه خو هسې په ترجمو یې نه پوهېږم نو چې د یېرې دا خبره وانه ورم ښه ده کیدای شي الله ویلي چې هغه خلک چې ځانونه یې په ګناهونو کې تباه کړي دي د دوی لپاره جهنم دی بل ځای نشته کیدای شي بله سخته کیدای شي بله سخته خو دغه مهربان رب دی چې زمونږ میندې چې مونږ سره څومره مینه کوي د دې نه څو چنده زیات محبت الله مونږ سره کوي څه وایي دغه رب وی چا چې ګناهونه کړي دي ځانونه یې تباه کړي دي اسرفوا على انفسهم په ډېرې یېرې سره به یو مسلمان د آیت واوري چې زه پوره به یې کوي څه وایي خو چې دې واوري ډېر به خوشحاله شي څه وایي الله لا تقنطوا من رحمة الله د الله د رحمت نه ګوره تمه پرې نه کې راواپس شه الله ته نو یا الله ما خو شرک کړی دی نو ولې ته مې وبخېس صحیح دی الله ته خو ګناهونه بخې خو زما خو 50 کاله عمر دی د اوسې پورې ممنوز په جومات کې نه دی کړی ته مه وبخې یا الله ته خو وایې چې توبه وباسه زه ګناهونه بخمه خو زه 50 کاله عمر ته راورسېدم د اوسه پورې زه ږیره خریم او وړه کوم دا ګناه به راته ته وبخې یا الله صحیح دی ته خو ګناهونه بخې خو زه خو سهار ماښام غیبتونه دوکې دړاکې کوم دا به راته وبخې یا الله ته خو ګناهونه بخې خو زه خو حرام خورم دا به راته وبخې یا الله ته خو ګناهونه بخې زه خو د مور پلار سره مې ټول عمر بد کړي دا به راته وبخې جواب د رب العالمین دی ان الله يغفر الذنوب جميعا الله وی غم مکه دا سوالونه پرې دا ټول ګناهونه ته بخم خو ته صرف راشه دا ټول ته بخي خو په شرط د دې چې ته واپس شي دغه رب ته په شرط د دې چې ته هغه ته دروازه وټکې که نه نو چې دروازه دې ټکولې نه ده واپس شوی هغه ته نه څنګه به تا ته ستا د ګناهونه وبخي ته واپس شه دومره مهربانه رب دی که نه ستا په دې دیندارۍ باندې ته دومره نه خوشحالېږي څومره چې بیا هغه رب خوشحالېږي ولې ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله وی زه ستاسو په عذاب در کولو باندې زه څه کوم الله غواړي چې موږ د دې جهنم نه بچ شو الله غواړي چې موږ جنت ته ننوځو اصله جنت څومره اوچت نعمت دی په دې کې زما الحمدلله سلسله وار درسونه روان دي د جنت طرف ته سفر کې دي چې تاسو اورېدلي هغه واوري تاسو به د جنت ته به حیران شي دا دومره اوچت نعمتونه الله په دې کمزورو اعمالو ورکوي زموږ دا نو دا خبره یاد ساتئ الله زموږ د بخلو دپاره صرف بانه غواړي یعنې زموږ د اعمال او د کوم کردار چې دی د جنت ته تلو لایق دی نه دی خو مهربانه رب دی معمولی بانه غواړي دی جنت ته لیدل نه کوي
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. خدا اعلان د توبې د الله طرف نه دی